بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. اقرأ ولولم بسم ربک الذی، په مدد د نوم د رب ستا چې هغه ذات دی خلق چې عام پیدایشي کړی دی، عام خلق یې پیدا کړي دي، عام اشیاء، عام مخلوقات. او بیا خاص کر خلق الانسان من علق، چې پیدا کړی دی انسان د ټوکړې د وینې نه. او هغه مخکې به نورو سورتونو کې لکه سورت حج کې، سورت مومنون کې د هغې تفصیل ذکر شوی دی چې هغه 40 ورځې نطفه او 40 ورځې بعد بیا هغه ټوکړه د وینې شي او بیا ټوکړه د غوښې شي او بیا حدیث کې اوږد روایت کې د هغې تفصیل راځي. بیا ورته الله یو ملائک راولېږي او بیا هغې کې د عمر او د هغې د عمل کولو شقي او دغه شان تقي او شقي چې دا نیکبخته یو که دا بدبخته دا ټول پکې ولېږي. خلق الانسان من علق، چې پیدا کړی دی انسان د ټوکړې د وینې نه. اقرأ نو لوله، همیشه لوله. اقرأ علما وایي دا تکرار نه دی، دې کې فرق دی. اقرأ لوله د زده کړې دپاره ځان له، کله چې د ځان زده که نو اقرأ بیا لوله همیشه خلقو د بیان دپاره. مقصد دا دی اول کې ځان زده کړه د تعلیم دی، او دویم مقصد دا دی چې بیا د خلقو د بیان دپاره لوله، همیشه لوله. ځکه قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا د لوستو والا کتاب دی. دا چې دی وویلې نو دا به بیا اوده کېږي نه، بلکې دا به همیشه بیانې. مائده کې امر کړی نبی صلی الله علیه وسلم ته چې بلغ ما انزل الیک، رسوا هغه څه چې تا ته حکم کېدی شي. همیشه وایه، همیشه لوله. اقرأ وربک الاکرم، رب ستا دی ډېر عزت والا. یا رب ستا دی چې رب به تا عزتمن کړي. دا لوله په دې کې ستا عزت دی. تا رب ستا دی ډېر عزتونو والا. الذي هغه ذات دی علم بالقلم، هغه ذات دی چې ښودنه یې کړې ده په سبب د دې قلم ته، د دې قلم په سبب باندې سلام ته. او بیا علما ذکر کوي چې هغه قلم هغې ته یې ښودنه کړې ده او دغه په نسبت باندې بیا دا قلم استعمال کړی انسانانو. او وګوره چې نن د قلم د هغې څونه فواید دي. که دغه علماو دغه مخکې خلکو قلم نه وی استعمال کړی او هغې همدغسې چوپ پاتې شوي وی، خدای خبر چې موږ به نن څه شوی، موږ نن د هغې یو ټکي ته محتاج یو، یو ټکي ته د هغې محتاج یو چې هغه انسان ونه ګوري په هېڅ باندې خبر نه وي. خو بیا افسوس دی په هغه انسانانو باندې چې هغه باوجود د هغې وینا ته، د هغې لیکلو ته، د هغې تفسیر او د هغې اصطلاحاتو ته محتاج دي، خو ناشکره دي. بس د هغې شکر نه ادا کوي، بلکې الټه په هغې باندې اعتراضونه او نیوکې. نو علم الانسان، چې ښودنه یې کړې ده انسان، تعلیم یې ورکړی ده انسان ته. ما دا خبرو لم یعلم، چې دی نه پوهېدو په هغې باندې، چې دی په هغې باندې پوهېدلو نه،
هغه ته علم ورکړی او مخکې صورت کې تیر صورتونو کې تیر شوي دي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله فرمای چې قرآن نو نازل شوی نو ته په دې باندې نه پوهېدې چې کتاب څه دی او ایمان څه دی مال کتاب ولا الایمان د کتاب په تفصیل نه پوهېدې او د ایمان په تفصیل باندې نه پوهېدې قرآن مې راولېږه د هر څه پکې بیان شوي کلا هیڅ چرې داسې نه ده لکه څنګه چې خیال دی ان الانسان لا یطغى یقینا ځنې انسان سرکشي کوي ټول نه ځنې انسانان چې هغه سرکشي کوي دا بیماری ده دا مرضی دی د انسان چې د الله د قانون نه سرکشي کوي د الله څونه احسانات کړي جائز ناجائز روا ناروا د انبیاء سلسله هغه شروع کړې ده او دې حد تر رسېدلی دی چې هغه هر څه لارې ورته ښودلې دي خدای به هم شکر نه ادا کوي بلکې د سرکشي کوي یقینا ځینې انسانان ځینې انسان سرکشي کوي دا سرکشي ولې کوي استغنا د دې وجې نه چې ځان یې مالدار ویني لیدلی دی د خپل ځان مالدارم ځان بې پروا ګڼي استغنا ځان بې پروا چې هر څه ما څه پوره دي او دا هر څه زما دي او زما ساته چا د ساجد دی او هر څه بس زما سره دي که نه نو دې ځان مالداره ګڼي او ځان بې پروا ګڼي او دین ته ځان محتاج نه ګڼي د دې وجه نه دی سرکشي کوي او اکثر الا من شاء الله مالداره هم وي خو دینداره هم وي دا دغه انسان باید الله خصوصي مهرباني ده چې دینداره هم وي او مالداره هم وي خو چې دینداره وي او مالداره نه وي بیا هم کامیاب څه ستونزې مشکلات به وي لیکن د الله په دربار کې کامیاب او هغه انسان چې هغه مالداره او دینداره نه وي نو دا سبب د تاوان او د خسران دی ځکه دی په دې باندې نه پوهېږي چې ګناه سره او ثواب څه دی نو اکثر مالداره هغه دغسې سرکشي کوي ان الى ربک الرجعا یقینا طرف درب ته ګرځېدل دي ستا ګرځېدل دي د دا بې پرواهي مه کوه د دې د دنیا په عیش او عشرت باندې مه غولېږه دغه دنیا نقشې دي دا به ختمي الله مخې ته به ورځې رجعا الله ته ګرځېدل دي ګوره اے سرکشه انسانم ته په دې مال باندې مه غولېږه په دې تعلیم او په مرتبه او په دې دونه منصب باندې مه غولېږه الله ته ورځي ارأیت دا تعجب دی تعجب په معنا کې ارأیت الذی آیا ته وینې هغه کس ینهی چې هغه منع کول کوي عبدا بنده لره اذا صلی کله چې دعوت ورکوي بلنه کوي الله لره یو معنا دا ده کله چې الله ته بلنه کوي نو دا خلک منع کول کوي او دا منع کوي دین لره منع کوي او د هغې په لار کې رکاوټ غورځېږي یا دینه مراد هغه بنده دی چې مراد نه ابوجهل دی الذي ارأيت الذي ينهى نبی صلی الله علیه وسلم به لمن نه منع کو وې کچې زه دا محمد صلی الله علیه وسلم دا په مانځه باندې وینم نو زه نو له پیسټ په باندې خپل کېده موضوع به ووجنم شهید به کوم نبی علیه الصلاۃ والسلام یو فعل مانځه باندې سجده باندې دی او خوځه مسرده راغه اراده وکړه چې زه دا راونسته وشم په ده پسې او زه د ده سره تکلیف ورته ورسوم الله ده ته مخامخ د جهنم یوه کنده ښکاره کړله دې ابو جهل ته واپس شه دا ښځه ورته وایي هله مخکې شه که دا څه کې مخکې شه هله شابه چې دی نو بیا سلام ورګرځئ ابو جهل ورته وایي
وایي زه چې صحیح نه م او هغه ته یې نه تا لیدلی نو تا به دا خبرې نه کولې هغه د لمبي بلیږي ته تغایري ته خو هغه نه یې که نه نبی صلات وسلام چې بس واپس شو دغه نه ابو جهل واپس شو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي که چېرې دې لاس اچولی وی نو دا فرښتې ټوکړې ټوکړې کړی وی عضوان فرښتې به راغلی وي او ټوکړې ټوکړې کړی به وی عبدا اذا صلی ارایت ته خبرې ینهم چې منه په کس باندې چې منه کول کوي عبدن بنده لرم اذا صلی کله چې مونځ کوي او دې دا حالات نشي برداشت کولی ارایت آیت وینې ان کان علی الهدى کوي دا په هدایت والا او امر بالتقوى یا حکم کوي په توحید باندې یا حکم کوي په تقوا سره ارایت آیات خبره ان کذب وتولى کشری دا تکذیب کوي او تولى او مخ اړوي د الله کتاب نام او ځینې علما ذکر کوي چې تولى دې اوړي د الله کتاب نه او اذا صلى یعنی د الله د بندګۍ نه خلق منع کوي د عبادت او طاعت نه منع کوي بعضې بې ایمانه یي چې هغه داسې کمزې کې د الله کتاب بیانېږي قرآن مدرسه وغیره دغسې د دین پرمختګ کېږي دی په هغې باندې خفګان کوي یو ځای کې چا یو عالم وي هغه زه دلته درس کومه وی زه د امام دی امام نه پوښتنه وکړو چې څه نه چې بیا ویل امامتي رانه وانلي نو د هغه بل یو مشر و هغې ته یې ویل چې دغسې دغه عالم ویل ته به ترجمه وکړم وی ترجمه خو پرېږده وه چې دلته قدم کېښودو ته کې پرېږدي ترجمه خو غټه خبره ده عبدا اذا صلى علما دا ټول پکې داخله چې د الله د دین د کار نه خلق بندي او منکې پای په لاره کې رکاوټ ورځي او امر بالتقوى یا حکم کوي په توحید باندې یا حکم کوي په تقوا سره جوړه منګان علما کوي تقوا یا حکم کوي په توحید ارایت آیت ویني ان کذب وتولى کچری دې تکذیب کوي او تولى او مخ اړوي د الله کتاب نام علم یعلم آیا دې نه پوهېږي آیا دې نه ویني آیا دې پوهه نه دی بأن الله یرا چې الله ویني د لره د ده د عمل الله ته معلوم نه دی ولی د دې څه خیال کوي چې الله زما د عمل نه ویني کله هېڅ چېرې داسې نشي کېدی هېڅ چېرې داسې نه ده لئن لم تنتهي لئن لم ينتهي که دې منع نه شو د دې عمل نه منع نه شو د دشمنۍ د دین نه منع نه شو او د دې خلاف د دین نه منع نه شو لنصفعا بالناصیه موږ بیا راکش کړو د لره بالناصیه د تندي نه هغه ټیکلی تندی چې بعضې خلک اوس دا پیشن جوړ شوی دی بس نور ویښتان کټ کي او دا مخه پرېږدي حدیث کې دې بعد دغه انسان باندې لعنت راغلی دی دې ته قزع وایي یا قزع ورته وایي هغه انسان چې هغه نور ویښتان هغه واړه کړي او دا مخې ته پرېږدي دا ګناه ده الله وایي دغسې انسان به موږ دې تندو نه ونیسو د دې ټیکلي تندو د ویښتو نه بیا ونیسو لنصفعا بیا دا اوس پیشن جوړ شوی ده بل مې واله کړي ده ټول سر یې په دې مشین باندې واله دی بس دا څونډی داسې بمبل کړی دا به د چا زوی د چا به وروري د چا به نوسی دا نه چې دا څه دی چیرې کړي خدا پې هم رضا دی چې بس دا په دې کې ښه ښکاري لنصفعا بالناصیه او نبی اسلام صریح حدیث کې راځي مسلم کې روایت دی چې دغه سړي باندې الله لعنت لګي چې څوک داسې نیم ویښتان کټ کوي او نیم پرېږدي لنصفعا بالناصیه
من بیا کش کدر تندینا ناسیت کاذبا هغه تندې د دروغجنه کاذبه چې دروغ اقوال کوي او خاطئه ګناهګار چې د افعال هم ناکاره کوي. کاذبه دروغ وایي، خاطئه افعال او کارونه هم بد کوي، ناکاره کوي. فلیدعو نادیا دې آواز وکړي هغه خپل مجلس والو ته چې د کمانډوالان او دوستان او خپلوان دي چې په دغه عمل کې ورسره شریک وو، هغه ته دې آواز وکړي که نه چې خلاص یې کړي. نو الله وایي سندعو الزبانیه، زر ده چې موږ به آواز وکړو او موږ به راوبلو هغه فرښتو د جهنم لره. زبانیه د زبن نه دی، علما وایي دا هغه څیز ته ویلی کېږي په د زور سره دفع کول، یو څیز په زور سره دفع کول. نو هغه ملائک چې دغه جهنمیان کافران هغه به جهنم ته په دیکو باندې ورغورځوي، په زور به جهنم ته ورغورځوي هغه زبانیه، هغه ملائک د جهنم والا. نور تفصیل مخکې تیر شوی سورۃ طور کې، سورۃ تحریم کې د مخکې تفصیل تیر شوی دی د جهنم والا د ملائکو. کلا نه دی داسې کار، لا تطیعو ممنا دوی خبره، واسجد او سجده کوه، طاعت کوه. حدیث کې راځي چې الله ته انسان پس چې د قرب او د نږدېوالي حالت دی هغه سجده ده. واقترب او ځان نږدې کا په دې سره یعنې سجده وکړه. واقترب بالسجود، ابن عباس وایي ځان نږدې کا الله ته په سجده باندې. انس رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي ما نبی صلی الله علیه وسلم زمانه پوښتنه وکړله چې یا شباب یا ځوانه ته وغواړه زمانه څه چې زه دعا وکړم ستا لپاره الله یې قبوله کړي. وی ما په جواب کې ورته وویلې چې یا رسول الله زه ستا په جنت کې ستا ملګرتیا غواړم، چې جنت کې زه ستا په ګاونډ کې او ستا په خوا کې یم. وی نور څه وغواړه؟ وی دا مې ارمان دی. نو بیا وی ما ته وفرمایل علیکا بکثرت السجود، چې زما ملګرتیا غواړې او زما سره رفاقت غواړې نو په ځان باندې ډېرې سجدې لازم کا. معنا ډېر به سجدې کوه، منځونه کوه، فرضي منځونه کوه، نفلي منځونه کوه. علیکا بکثرت السجود. نن زمونږ مسلمانان وګوره چې ایس د دې څه خیال نه ساتي چې منځ د اسلام رکن دی، فرضي نه کوي نو نفلي خو خیر درکې نه. واسجد او سجدې کوه، واقترب او ځان نږدې که الله ته په سجدې کولو باندې. سورت اقرا یا سورت علق د هغې مقصد و چې امر په قرائت د قرآن باندې، او چې کله علم زده کې نو قرآن ووایه اقرا وربک الاکرم. سبحانک الله.